د سترګو د نظر د حفاظت او د تقویت دپاره کوم قرآني نسخه وي نو یقینا شته دي او علماو لیکلې ده د ډېرو زیاتو علماو په تجربه کې هم راغلې ده چې کله مونځ کې پنځه وخته مونځ او مکمل د مانځه نه فارغ شي یعنې فرض مو کې سنت مو کې نو بیا ستا خوښه ده که دا وظیفه د دعا نه مخکې کې او که د دعا نه وروسته کې شپږویشتمه سپاره سوره قاف کې یو مبارک آیات دی د هغې لږه برخه ده د سورة قاف په دویمه رکوع کې د آیات موجود دی د هغې الفاظ دا دي چې فبصرک اليوم حدید فبصرک اليوم حدید قرآني کلمات د یو آیات لږه برخه ده نو بیا د ځینو علماو په تجربه کې چې کومه خبره راغلې ده کوم شی تجربه کې راشي زمونږ د علم المنطق کتابونه لیکي چې دا بدیهي ګرځي په دې باندې بیا بل دلیل ته حاجت هم نه دا په داسې حال کې چې تفسیر ابن کثیر لیکلی دي چې خذ من القرآن ما شئت لما شئت حاصل پښتو کې دا دی چې د قرآن کریم هر آیات دا د هر مرض شفا ده بېشکه په قرآن کریم کې داسې آیتونه هم شته دی چې په هغې کې د شفا لفظ راغلی دی هغې ته آیات الشفا وایي دا به انشاءالله بیا په بل وخت درته تشریح کړمه مثلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة یا لکه مثلا وإذا مرضت فهو يشفين دیت آیات الشفاء وإذا سایتون دی په بله موقع انشاءالله د هغې بیان درته کوم دا به مستقله پوښتنه وکړه چې آیات الشفاء کم دي دا به انشاءالله بیا د مستقلې پوښتنې په صورت کې جواب کړو نو ملګري به هم خبر شي نو چې کله مونځو کې د دعا نه لږ مخکې یا وروسته دغه کلمه وایه قرآني کلمه ده فبصرک اليوم حدید او بهتره دا ده چې دا کلمات وپیرې ویلی شي مخکې وروسته ونه درود شریف ویلی شي او د هغې نه بعد د ښي لاس چې دا کومې دوه ګوتې دي د شهادت ګوته او د هغې سره خوا کې دا غټه ګوته دا پلنه غټه ګوته چې ده عربي کې ورته ابهامه وایي نو چې دې دواړو باندې چوف کړی شي او بیا په دې سترګو باندې کېښودلی شي نو انشاءالله العزیز چې ډېر لږ وخت کې به الله جل شانه ستاسو یا د بل ملګري د شته نظر حفاظت او انشاءالله نظر کې به مزید قوت هم الله جل شانه په خپل لوی فضل او کرم او احسان باندې پیدا کړي